بعد من ادرک ابویه الكبر یو سړی د مور او پلار دواړه بډاوالی کې وموند او احدهما یا یو مور یا صرف پلار او فلم يدخلاه الجنه د مور او پلار دومره خدمت ونه کړي چې جنت ته پیدا کړي دا دومره عظیم نعمت د مور او پلار. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی یو سړی راغله اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زویا اے مفسر قرآن ما یو زنانه ته د نکاح پیغام ولېږه هغه د نکاح پیغام هغې زنانه رد کړل د رد کېدلو نه بعد یو بل سړي د نکاح پیغام ورکړه هغه سره یې نکاح وکړه نو زه په غیرت کې راغلم دا زنانه ما قتل کړله اوس زه څه وکړم کوم عمل وکړم چې الله رب العالمین به ما ته معافي وکړي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایل چې د تا مور پلار کې یو کس تا هغه چې مور مشتا بس د هغې خدمت وکړه ځکه دا د مور او پلار خدمت دا یو داسې عظیم عمل ده چې الله په دې بې انتها راضي کېږي بې انتها خوشحالېږي. نو دا یو عمل تا دپاره پاتې ده یو لار ده د مور او پلار خدمت. نبی هم فرمایي چې دا سړی د هلاک شي چې مور او پلار عمومي او هغه دومره خدمت ونه کړي چې جنت ته په باندې ځان داخل او داسې نبی هم فرمایي هغه سړي دپاره هلاکت چې هغه د تا نوم واوري او درود ونه وایي دا هم هلاکت ده ځکه دومره عظیم نبی دومره د اوچت شان والا نبی د هغه نوم واخیستی شو کم از کم سړی صلی الله علیه وسلم ونه وي د دې لپاره هلاکت ده.